طالبان وایي د دوحې هوکړې د نه عملي کېدو په صورت کې د هر ډول اقدام حق لرو. وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له طالبانو سره د شوې هوکړې خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د سپتمبر تر 11 نیټې وغځاوه، طالبان وایي که امریکایي لوری په کړو ژمنو وفا ونه کړي او په ټاکلې نیټه خپل عسکر له افغانستانه ونه باسي، ناوړه پایلې به ولري. د طالبانو له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امریکا له لوري په غیر مشروط ډول د ټولو عسکرو د ایستلو اعلان د افغانستان د قضیې د نظامي حل په نشتون اعتراف او له طالبانو سره د جګړې په نه دوام ټینګار ښیي چې امریکایي چارواکو د افغانستان وضعیت تر یو حده دره کړی او د جنګ غوښتونکو کړیو هڅې ناکامه شوې دي. خو د طالبانو له قوله د عسکرو په ایستلو کې ځنډ د دوحې له هوکړې ښکاره سرغړونه ده چې له امله یې باید د لاسلیک په مراسمو کې شته سازمانونه او ملګري ملتونه پر امریکا فشار راوړي تر څو کړې هوکړې ته ژمن پاتې شي او په ټاکلې نیټه له افغانستانه ټول عسکر وباسي. د طالبانو له قوله که چیرې بهرني عسکر په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي نو د هغوی په وړاندې د هر ډول اقدام کولو لار به خلاصه شي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. امریکایي چارواکو د افغانستان وضعیت تر یو حد دره کړی او د جنګ غوښتونکو کړیو هڅې ناکامه شوې دي. طالبانو د دې ترڅنګ د تور لیست نه ختمولو، د پاتې بندیانو نه خلاصون او د توافقنامې له لاسلیک وروسته د امریکایي لوري سرغړونو ته په اشاره ویلي چې پر امریکا باور نشي کېدی او هغوی کړو ژمنو ته ژمن نه دي. د طالبانو له قوله کله هم د اشغال د پای ته رسولو او د اسلامي نظام د حاکمیت له دعوو نه تیریږي او کله چې هم د بهرنیانو پوځي حضور پای ته ورسیږي نو طالبان ژمن دي چې د افغانستان قضیه له سیاسي لارې حل کړي. د طالبانو پورتنی غبرګون داسې مهال دی چې امریکا او ناټو وایي د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې تر پیلېدو خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي.